د الله په لار کې مال ولګوي او په خپل لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مغورځوي د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه ترسره کړئ او که چیرته ایثار شي نو چې هر څه قرباني مو د الله څخه پوره وي د الله حضور ته وړاندې کړئ او خپل سرونه مخرئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسیدلی خو که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي او له دې عمله خپل سر وخري نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په توګه روژې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي بیا که تاسو ته امنیت په برخه شو او تاسو د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چا چې له تاسو څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه د خپل وس په اندازه قرباني وکړي او که قرباني ونه میندله نو 3 روژې د حج په دوران کې او روژې د کور ته لستنېدو وروسته په دغه شان د 10 روژې پوره کړي دا آسانتیا د هغو چا لپاره ده چې کور کهول مسجد حرام ته نږدې نه وي د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهیږئ چې الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی د حج میاشتې ټولو ته څرګندې دي څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل څه ناوړه فعل څه جنگ جګړه صادره نشي او تاسو چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهیږي د حج د سفر لپاره د لارې توښه در سره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده نو ای هوښیارانو زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ او کله حج کولو سره سره تاسو د خپل رب د فضل په لټه کې هم شئ نو څه باک نه لري بیا چې کله له عرفات نه زینو په مشعر الحرام یعنی مزدلفه کې ایثار شي الله یاد کړئ او په هغه شان یاد کړئ چې تاسو ته لارښودنه کړې ده که نه خو له دې نه مخکې تاسو ګمراه وئ بیا لکم زاینه چې نور ټول خلق را ګرځي له همغه ځای تاسو هم را وګرځي او له الله نه بخنه وغواړي په یقیني توګه هغه بخونکی او رحم کوونکی دی بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو په خوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغه سي اوس الله یاد کړی بلکې له هغه نه هم زیات خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډیر توپیر شته له هغونه څوک داسې دي چې وای ای زمونږ رب مونږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغه انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته او څوک وای ای زمونږ رب مونږ ته هم د دنیا او هم د آخرت کې غني را په برخه کړه او مونږ د اور له عذاب وساته داسې خلک په خپل کړو سره سم په دواړو دارایانو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځان را نشي دا د شمار څو ورځې دي چې تاسو باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ بیا که څوک تلوار وکړي په 2 ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته او که څوک راستنېدل وزندوي نو هم څه باک نشته په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي وي د الله له نافرمانی نه ځان وژغوري او خو پوه شي چې یو ورځ د هغه حضور ته ستاسو وړاندې کېدل دي